هر نوع حقوق چې وي کنه په هغه باندې موږ له ما نه تاسو ښه پوهېږي که هغه امتیازي حقوق وي که د دندې حقوق وي که مالي حقوق وي مادي حقوق وي که معنوي حقوق وي دا باید خپل ذي حق او حقدار ته وسپارل شي ولې که چېرته خدا نخواسته داسې وشي یو چا حق مونږ طلب کړی وي او هغه مو هغه ته سپارلی نه وي نو بیا به مونږ هم په دنیا کې له شرمندګي سره مخ کړو هم په آخرت کې له شرمندګي سره مخ کړو الله دې مونږ وکړي نو دوه سپارښتنه هم دا ده ورونو چې له ټولو غوښتنه دا ده چې کوم حقوق چې د خلکو د مونږ تر غاړو پورې پیوسته دي هغه حقوق په پوره معنا سره په کامله توګه سره خپلو حقدارانو ته ورسېږي نو بیا به موږ تاسې کار په ښه معنا سره سرته کولی درېیمه خبره چې ډېره ضرور ده هغه دا ده چې یو انفرادي کار وي او یو اجتماعي کار وي یو شخص خپل کار مخې ته ولي نو هغه د خپل شخص خپل کړنه ده او خپل فعل ده هغه چې ته رقم کوي خو البته ټولنه چې ده دا اصولو ته ضرورت لري او کوم اصول او کوم دستور او کوم قانون چې د ټولنې دپاره وضع شوي وي نو که بیا چېرته داسې وي چې هغه ټولنه د هغو اصولو موافق روان وي نو بیا به هغه سرته رسېدلې هم وي هغه به کامله هم وي او هغه به مخته تللې هم وي خو خدا نخواسته که اصول پایمان شوله نو بیا به دغه ټولنه هم نړېدلې وي او د هغوی به هغه چې کوم معنویت ده کوم ارزښت ده کوم ارزښتونه دي هغه ټول شریدلي الله دې موږ وکړي نو بله سپارښتنه هم دا ورونو چې موږ تاسو چې کوم کارونه کوو هغه باید د اصولو موافق او اصول تاسو ټول ته بهتر معلوم دي بیا خاص سره موږ تاسې چې په کوم مورد کې راټول شوي یو نو د دغه ټولو دپاره اصول معلوم دي یوه خبره چې په دې کې صریحه وایم هغه دا ده چې وروره تر څو پورې چې د ولایت مقام ریاست دفتر خبر شوی او بیا د سکتور ریاست خبر شوی نه هغه په جریان کې اچول شوی نه وي او یو کار په مخ باندې تللی وي که نه نو بیا که زه خبر شوم زه پرې خفه کېږم بښنه غواړم او زه بیا پرې خفه کېږم نو بیا مخکې خنډ هم جوړوم مخکې هم ځنډ هم جوړوم مخکې مشکلات هم درته جوړوم او البته که په اصولو باندې وو که په اصولو مخته روان وو نو بیا زه اگر که والي یم خو زه به بیا تاسې خادم یم زه بیا تاسې خدمت کوم د تاسې پهرداري به کوم د تاسې څوکیداري به کوم او د ما چې تر څومره امکانات وو هغه ټول به د تاسې په خدمت کې انشاءالله استعمالوم یعنې دا څو خبرې ما د سپارښتنې په طور باندې د تاسې په مخ کې وکړه الله جل وعلا شانه دې موږ تاسې دغه مجلس د خیر او د برکت او د خپل ولس د ښه خدمت ته راوګرځوي